ولسمه برخه. اته میاشتې نورې هم ووتې. دوه درې لیکونه مې د پېښور له لارې د خپلو خپلوانو په پته کور ته ولېږل، خو جواب یې رانغی. زه خواشینی وم، زړه مې له اندېښنو ډک و، خو بیا به مې هم ځان ته ډاډ ورکاوه چې پلار مې ژبه راسره کړې او دی به له خپلې خبرې نه اوړي. یوه بله میاشت هم ووته، ما 12 نوی خلاص کړی و او پوهنتون ته مې تیاری نیوه چې یو مازدیګر ستا پلار یو پاکټ راته ونیو. پر پاکټ د پاکستان او لندن د پوسټ ټاپې لګېدلې وې. خپلې کوټې ته لاړم، په بیړه مې پاکټ خلاص کړ. یوازې یوه فیته پکې پرته وه. فیته مې ټیپ ته ور واچوله. ښه مې په زړه دي، د عبدالله مقري یوه سندره وه: هر څه به هیر شي نه هیریږي وطن، د مسافرو به یادیږي وطن. بیا یو دم ساز قطع شو. پلار مې د السلام علیکم په ویلو سره خبرې پیل کړې. غږ یې خواشینی و او د کور د حال احوال په اړه لنډ وغږېد. وروسته یې په غریو کې یوه خبره له خولې راووته: زویه، رڼا ناپاکه وخته. هغه یې له خیرو چرسي سره په کادانه کې ونیوله. ما به څه حال درلود، په دې زه هم نه پوهېدم. لیونی وم، په صد وم که نشه. خدای خبر دومره پوهېدم چې هیڅ هم نه وینم. په زړه کې بیداره وم، خو لاس او پښې مې له حرکته لوېدلې وې. وخت هم نه راته معلومېده. سهار و، غرمه وه که ماخستن. هر څه تک تور برېښېدل. زړه مې راته ویل چې چیغه کړه، خو له خولې څخه مې غږ نه راووت. پر مټ مې خوله ولګوله، خو د درد احساس راته پیدا نه شو. نه پوهېدم چې څومره وخت به وتلی و، خو یو وخت مې یو تت ساز غوږو ته راته و چې کله مې سترګې رڼې کړې، پر کیڼه خوا ړنګ پروت و. په زړه کې راتېره شوه: آیا خوب مې لید؟ زر مې د ټایپ پر بټنه ګوته کېښوده. فیته مې مخکې تېره کړه او کله چې مې د سر له خوا پر دویمه بټنه فشار راوړ، د پلار غږ مې واورېد. هغه یې له چرسي خیرو سره په کادانه کې ونیوله. د غزني په اولیاو قسم درته خورم، که زما په ویلو کې کوم شک درلویږي، د خپلې مور خبره خو به منې. په فیته کې یوه لنډه وقفه راغله. بیا مې مور یوازې یوه خبره وکړه: رښتیا وایي. وروسته یې یو دم وجړل. بیا ټیپ بند شو. یو لنډ ساز راغی او وروسته له هغه د ریکارډ سویچ وهل شوی و. لومړی مې د غوا رمباړه واورېده، بیا د ماشومانو د لوبو شور ماشور، ورپسې د چیلم د څه کولو غږ، ټوخی او دا جملې: زه خیر محمد یم، د کونډې لور چا نه کوله. هیله یې ختلې وه. زه ورباندې مهربانه شوم. رڼا اوس زما ښځه ده. له دې وروسته هیڅوک هم نه وو غږېدلي. د فیتې دواړه خواوې د مقري له سندرو ډکې وې. ما ماته خوړلې وه. له ځانه له رڼا او له وطنه مې ورټ وشو. په خیال کې مې رڼا څو ځله تر غاړې ونیوله. هغې به لاس او پښې وهلې، له حرکته به ولوېده، خو ما به بیرته راژوندی کړه او بیا به مې د هغې غټې خړې سترګې په ګوتو راوویستې. ما ته ژړا راتله، خو ژړلی مې نه شوی، او دا تر ټولو تریخ درد و. جمال یوه سړه ساه واخیسته او خپلې خبرې یې پسې وغځولې. له هغه وروسته مې په زړه کې د رڼا په ځای تیاره خوره شوه. آن د قراباغ نوم هم بد را باندې لګېده او فکر مې وکړ چې خدای زما لپاره کومه خوشحالي نه ده لیکلې. جمال خپل تندي ته لاس ونیو. یوه شېبه غلی و، خو بیا یې یو دم وژړل. ګلالۍ په بیړه هغه ته وکتل. جمال په ژړا کې چیغه کړه: خو دا هر څه دروغ و، پلار مې دوکه راکړه. د خپل قسم مات کړ. رڼا پاکه وه، پاکه وه، پاکه. جمال د یوه ماشوم غوندې ژړل او د ګلالۍ سترګې هم له اوښکو ډکې وې. ښه شېبه ووته او بیا جمال په غریو کې وویل: دا زما د پلار لخوا یوه جوړه شوې ډرامه وه، بله چاره یې نه لیده. چرسي خیرو ته یې 2 لکه روپۍ ورکړې وې، یوازې په دې خاطر چې له رڼا سره واده وکړي. کونډې هم څه نه وو ویلي، دا یې خپله پرده ګڼله. هغه پوهېده چې یوه بدنامه نجلۍ له چرسي خیرو پرته بل څوک نه کوي. بوډۍ د غمونو له لاسه دومره بې سیکه شوې وه
چې د خپلې لور د واده په 2مه یې ساه ورکړه. رڼا ته به ما وبخې. جمال په زوره وجړل او خبرې یې پرې شوې. ده تر ډېرو جړل وروسته یې د څادر پیڅکه په خپلو سترګو تېره کړه. پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري ورو یې وویل په دې خبر ټول کلیوال پوهېدل، خو زما د پلار له ویرې چا څه نه راته ویل. ځان ته یې جنجال نه پیدا کاوه. خبره هم تېره وه او زه وروسته پوه شوم چې پلار مې ولې له کلیوالو سره ګوښي نه پرېښودم. حالات نه و خراب. دی وېرېده چې څوک به د رڼا نوم منځته راواچوي او د ده دروغ به سپین شي. ان کله چې په لندن کې وم لا قراباغ ته زما په راتګ نه و خوشحاله. بانه به یې دا وه چې حالات ښه نه دي، خو کله چې مې له تا سره کوجده وکړه بیا هیڅ خبره نه وه. جمال ولاړ شو. ګلالۍ ته یې وکتل. د سوځېدلې پلتې سره او تته رڼا یې پر مخ لګېدله. ورو یې ویل کومه بله پټه خبره نشته. په څه چې زه پوهېدم اوس ته هم پوهېږې. ستا خپله خوښه. تر سهاره وخت لري، فکر وکړه. تصمیم دې خپل دی. زه به تر 8 بجو درته ماتلی یم. جمال ګام واخیست. وره ته یې لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېد او ویې ویل هو رښتیا یوه خبره مې هېره شوه. پاڼه هم را سره بیایم. ګلالۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال زیاته کړه ما لندن ته څو ځله ټلیفون وکړ. ملګري دې خدای ژوندي لري. 2 اونۍ مخکې مې رڼا ته پاسپورټ جوړ کړ. اوس 6 میاشتنۍ ویزه ورته راغلې ده. بیا به یې یوه دایمي چاره وکړم. غواړم چې پاڼه د خپل اولاد غوندې وروزم. خدای مهربانه دی. ګوندې رڼا به مې د هغې په خاطر وبخي. جمال دا وویل. مخ یې واړو او پر زینو ښکته شو. سهار په 8 بجې یو کوچنی موټر له کلي ووت. شیبه وروسته د یوې ټیټې غونډۍ خواته ورتاو شو. له موټره 3 تنه ښکته شول. جمال، ګلالۍ او پاڼه. ګلالۍ د موټر تر څنګ ودرېده، خو وړه نجلۍ او ځوان د غونډۍ سر ته ور وختل. دوی لنډه شیبه د یوه قبر تر څنګ کېناستل. د قبر پر سر تړلې سپینه ریتاړه لا پاکه وه او پر خړه خاوره یې د نورو قبرونو غوندې بوټي نه وو راشنه شوي. جمال او پاڼې یوه شیبه اوښکې تویې کړې او بیا مخ پر زوړ د موټر خواته ګړندي روان شول. خو نجلۍ به کله کله شاته مخ واړاوه او شنو زرغونو جنډو ته به یې وکتل. په برج کې 2 تنه ولاړو. یو په عمر پوخ، چاغ او ګردي سړی او بله هم یوه سپین سرې ښځه. د دوی سترګې له اوښکو ډکې وې. ورو ورو یې ژړل او په موټر پسې تر هغو کتل چې تر یوې غونډۍ پناه شو.